طالبانو ورونو یو سړی و عقبه ابن ابي معیط نومید. دا د رسول الله سلام ترې څنډیوالي درلودله. کله به چې تجارت ته لاړ بیرته به تجارت نه راغی رسول الله ته به میلمستیا کوله. یو ورځ دی د سفر نه راغی رسول الله ته میلمستیا وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم ورغی. رسول الله ورته ویلي تر څو ډوډۍ نه خورم چې ایمان را نه وړې. نو عربو کې خو هم لکه د افغانانو د پښتنو وی په لاسو کوچای باندې لاس ونیسئ که نه هغسې هغې ورسره وکړم. ورته ویې ویلې وی تر څو ډوډۍ نه خورم چې خو ایمان یې راوړ لنډی ده باندې چې راووت. ابو جهل ورته ویلي وي ایمان دې راوړی وی و. رښتیا ابی ابن خلف ورته ویلي وي ایمان دې راوړی وی و. مجبور سمه ډوډۍ نه خوړله. نو هغه ورته ویلي چې تر څو د ابی ابن خلف او د عقبه ابن ابي معیط هم په خپل منځ کې ملګرتیا وه. نو ده ورته ویلې وي تر څو پورې چې بیرته په محمد باندې کافر نه تې او رسول علیه السلام ته لاړې ورته نه کې ما وي تا ملګرتیا به خرابوي. نو بد ملګری خو وي همداسې سړی بدو ته هڅوي. نو دی دې ته وهڅو چې ته ورته لاړ سه او رسول علیه السلام ته لاړې ورته وکړه. نبی علیه السلام ته یې لاړې ورته وکړلې بیرته کافر سو. د نبی علیه السلام ورته ویلې که باندې له مدینې چېرته ګیر کړم زه به دې تا خوښ کړم بیا. رسول الله هم کله کله طالبانو خوشکې کولې ګوره که د مدینې نه باندې دې ګیر کړم زه به تا سره ګورم. کله چې طالبانو ورونو د احد جهاد راغی نو بیا هغه ورته ویلې څه ورته وایي. دی نه ورته ډارېده لکه دی په دې باندې پوهېده چې که رسول علیه السلام مې چېرته ګیر کړي نو بیا مې نه پرېږدي. د بدر په ورځ باندې رښتیا د احد نه د بدر بیا د بدر هغوی پې غور ورکړ چې ته خو د قوم مشر یې ته څنګه نه دی. ما ته محمد داسې خبره کړې صلی الله علیه وسلم. دومره کافران ول په دې هم پوهېدل. بالاخره دی لاړه چې لاړه بیا هغه ته ویلې څه ورته وایم. یوه سره اوښه باندې سپور سو ډېره قوي اوښه وه. هغوی ورته ویلې که جنګ مات کړو ته به تیز راوتښتېږې. هغه د بدر په جهاد کې چې کافرانو ماته وخوړله دی وتښتېد. په اوښه باندې سپور و. صحابه تیز پسې ورغلل دی ګیر کړ. رسول علیه السلام ته بندي ژوندی راوړ. په هغه اویا کسانو بندیانو کې طالبانو یوازینی بندي چې صبرن وژلی هغه دغه بندي ده عقبه ابن ابي معیط. نو چې راویسته نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې اوس خو دې ژوندی نه پرېږدي ما واړه بچان دي وي. نه علي رضی الله عنه ته ویلي وي ترې ووهه. نور بندیان یې ګوره ونه وژل په هغه اویا بندیانو د بدر کې. کوم بندي چې صبرن ووژنه طالبانو عقبه ابن ابي معیط ځکه رسول الله ورته ویلي چې باندې له مکې نه به دې ګیر نه کړم. ابی ابن خلف چې طالبانو ورونو ده بیا رسول الله په خپل لاس مردار کړ. دا هم ډېر لوی کافر و. علما وایي رسول الله په خپل لاس وژلی ده و. د ابی ابن خلف نومېده. دا د احد په جهاد کې رسول الله خو ده ته ویلي ول چې تا هم ولاکه پرېږدمه. نو دی هم پټ پټ کېده. نبي علیه السلام هلته ولاړو ده داسې کوشش کو چې رسول الله په نیزه باندې وولي. هغه زمانه کې طالبانو د جنگ اسباب چې ول توره وه غیشي ول او اسهام او یوه رمحه وه نیزه باندې خنجر باندې وهلو. یوه نیزه وه ده ترې واروله داسې بې واره کړله در باندې وبه لګېدله د تبې له منځه وړلې. نو دی نبي علیه السلام ته انتظار و چې رسول الله وولي. خو رسول علیه السلام ډېر پټ له سترګو کنجونه څاره. ده چې وار کو رسول الله وار پې مخکې که ویې ویسته طالبانو ورونو پې را وغورځېد وایي لکه غویی غوندې رمباړې وهلې. هغه ورته ویلې زوبل نه دی داسې لګېدلي وو طالبانو چې د وینې ټولې خېټې ته تللې وې داسې جکې لګېدلي وو. نو دوی ورته ویلي چې نه زه پوهېږم چې چا ویتلی بیا طالبانو مردار سو. رسول الله په نیزې باندې ویتلی رمح باندې. نو تاسې هم طالبانو په ژوند کې فکر وکئ چا سره ملګرتیا وکئ چا نه درس ووایئ. طالبانو ورونو لږ د تحقیق میدان ته راځئ. څوک چې په یوه دروازه ور کوټول تاسې هم هغې دلته طالبانو کومه دروازه باندې چې ډېر راشي ټول هغه دې ته ورځي که نه. تقلید مه کوئ تحقیق وکئ چې ژوند مو بدل کي په ژوند کې مو بدلونوالی راسي. هغې دروازې ته ورسئ چې د تحقیق دروازه وي. هغه دروازه چې ټول خلک ورټول وي ټول معلومات نه کېږي وایي رش شر و شور دلته ډېر ده. په طالبانو ژوند کې مو تحقیق وکئ د تقلید له بابه راووځئ. نو دا ډېر ښه کار ده. الله عز وجل به تاسې په ډېرو شیانو باندې پوه کړي. طالبانو ورونو په یو بازو لکه تا به پوه کړي په خبر به دې پوه کړي. که داسې انسانانو ته ورغلې ته د پرمختګ خبرې کوې خاندي به در پورې نه به دې پرېږدي. او که داسې استاذ و مربي ته ورغللې چې تا د لوړ پرواز اراده درلودله دی به دې نور هم تشویقي درته وایي به بلکل دا دې تا کار و. علما وایي په یو ورځ یو باز و. باز په ونه کې هګۍ کړې وې او باز څلور هګۍ کوي. څلور هګۍ کړې وې
د یوه هګۍ سخته زلزله سوله، یو ورځ باد راغی او زلزله سوله، دا ځاله یې راوغورځېدله، له ځالې نه یې یوه هګۍ ورغړېدله، لاندې د چرګې ځاله وه، د چرګې ځالې ته د هګۍ راورغړېدله او د چرګې په ځاله کې چرګې د هګۍ راواخیستله، خپلې سینې لاندې یې کړله. نو بچي چې پیدا سو او د باز د هګۍ نه بچی پیدا سو، تربیت کوي ټولو نه چرګې جوړې سوې. باز هم د دې چرګو په منځ کې یوه چرګه شوله. نو یو ورځ د باز بچي نور بازان پورته په فضا کې الوتل، داسې دورې وهلې، فضا یې څارله. نو د هغه ورته ویلې د باز بچي ویلې چې یاره زه خو م الوتلی وای، ځکه الوتی خو سم که نه، زه به هم دلته هغوی ته پاس ورغلی یم، کبوترګر دلته څه کوم چې په مځکه باندې ناست یم. نو د خبرې ته یاده کړه، چرګان ورپورې وخندل، بلا والې چرګې، هغه بازان دي ته چرګې، ته الوتی کې او بازان الوتلي دي ته چرګې. نو طالبانو ورونو تاسې د ما خبره واورئ، طالبانو ډېر د حکمت نه ډکه خبر ده. نو بازانو دا باز کې دغه کوم احساس چې باغ کې و طالبانو د باز په بچي کې کوم انسانان طالبانو د خبر واورئ، کوم انسانان چې زړونو کې دردونه لري، که هغه دردونه که څوک پرې نه ښودل سي، هغه احساس چې مړ سي، دا سړی زر مړ کېږي. طالبانو دا حکیم که تاسې فکر کړی، علما وایي ولې د حکیمانو عمر لږ وي؟ علت یې دا وي چې حکیمان څوک خپل پرواز ته پرېږدي نه، چې پرې نه ږدي طالبانو هغه احساس د ده په باطن کې پاتې چې هغه د ده د سبب د مرګ ګرځي. نو باغ بچي چې د الوتلو قصد وکړه، خوبونه یې لیدل، نو دوی ورپورې چرګان ورپورې وخندل، وي چرګی ته الوتی سې. نو طالبانو د باز بچی لاړو مړ سو. علما وایي کاشکې د چرګو خبره نه وای منلې، پوهېږئ خو طالبانو، کاشکې د چرګو خبره نه وای منلې، د چرګو خندا یې نه وای منلې، کاشکې د باز بچی الوتلی وای. غږېدلی د چرګې څه کار یو د چرګ، ته چې ما دې لږ پروا کړی وای الوتلی وای، دسې به چرګې غږېدې نو دی به تللي وو فضا ته، هلته به د نورو بازانو سره د باز په شکل ښکار کړي وو طالبانو ورونو. الله دې وکړي چې د ما په خبره تاسې پوه سوي یئ بازان و انسانانو تربیت د چرګو در کړی ده، هلته د چرګو په ځالو کې تربیت کړي یئ، یو څو علوم یې درته رانیولي دي، نو د چرګو تعلیم یې در کړی. زه درته وایم یئ بازان د چرګو خبرې مه منئ، والوځئ، پروازونه وکئ، ښکارونه وکئ، هغه علوم راښکار کئ، هغه فکرې راښکار کئ چې اسلامي امت ته به په ګکه باندې ورسېږي. که نه یې مرئ هېڅ شي به هم نه تیا. په یو کلیني جنګ کې به تر 1,00,000 کسان تاسې وژل کېږئ او تر 2,000 پورې به یې تاسې دښمنان وژل کېږي. ښار به ټول د خاورو سره خاورې سړنګ به تي، او تاسې علت دا و چې د بازانو زمن یې د چرګانو تربیت در کړی ده. دې نور خوا که طالبانو ورونو دا ژوند دپاره یو مسیر وټاکئ او دا کیسه ځان دپاره هدف وګرځوئ، ځان سره یې په لاس ولیکئ، هر وخت ځان سره وایئ چې کله ما مزل کو. دا اوس که تاسې فکر وکړئ یار یو چې تاسې لاړ کړئ د خپل وطن، که تا بله ورځ یو خبر راته وکړله په طالبانو چې تاسې خپلو ولایتونو ته لاړ کئ او ډېر ښه وغږېږئ، داسې وغږېږئ چې معقول وغږېږئ د خلکو ته، لاندې به هغه نور خلک ته دي چې تاسې استادان بلې ملنډې به دربه دا نه کوم جینه، دا غواړي چې طالبانو په اواز نه مو راوغورځئ، دې ته راکته ته هماغه د سردابي ټولنې څوک وګرځېږي. دا که نه طالبانو تاسې خپل وطن کې څوک مخ ته پرېږدي چې لاړ ته طالبانو له پښو نه م راغورځئ، په دا مځکه باندې مو ووایي. خو تاسې به د هغوی د چرګو د خندا نه به نه ډارېږئ چې تاسې پسې خاندي چې وایي ته خو یې د چرګې بچی او ارادې د بازانو نه باز دا اصل کې کله د چرګې بچی ده، تاسې غلط کړي وو دلته، تربیت یې ماغې له تاسو ته رسوئ، نور د باز بچی. نو د بازانو بچیو والوځئ، دغه استعدادونه چې نن کفري نړۍ په ځانو کې ژوندي کړي، د استعدادونه په تاسې کې شته، خو صرف دومره ده چې د چرګانو سره یو ځای تربیت کوي. وایي که تاسې د بازانو سره یو ځای تربیت کوئ، نو تاسې به هم طالبانو داسې کارونه وکړلئ چې نن یې غربي نړۍ کولی.